بوټو امریکا د ډیورند کرښې په اوږدو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره مالي مرستې چمتو کوي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ډیورند کرښې په اوږدو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د امریکا د مالي مرستو د برابرېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له ډان روسپاډي سره په مرکه کې چې یکشنبې مرغومي پر 4 نیټه خپره شوې ویلي چې امریکا ته په وروستي سفر کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو چارو قضایي کمیټو له رئیسانو باب مندیز او لینډسي ګراهام سره لیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دغو دوو امریکایي لوړپوړو د امریکا د 2023 کال په بودیجه کې د ډیورند کرښې شاوخوا له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د مالي مرستې له ځانګړي کېدو ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې یادې مرستې به له نشه یي توکو سره د مبارزې او په قبایلي سیمو کې د قانون د پلي کولو په برخه کې وکارول شي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره له پاکستان سره دغه هیواد ته د مرستو د زیاتوالي خبر ورکړی و.